بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې سمیع الله ده، د پکتیکا ولایت اوسېدونکی یم. مسلکي کرکټ خو مې یو 2 کاله کېږي نه، بیا اکیډمي کې کرکټ کوم. کرکټ به موږ به ماشومتوب کې ټینس بال هم کوو، بیا مو ټلویزیون کې 2019 که شل کې مې شوبمن ګیل په ټلویزیون ولیده، هغه ما کرکټ سره شوق پیدا شو، اکیډمي مې شروع کړه. کورنۍ خو مې اوله کې اجازه نه راکوله چې خبره شي، اوس مې ورور ده چې هغه مې ډېر سپورټ کوي، 2 ورونه مې دي، هغه مې ډېر سپورټ کوي، وایي اجازه یې اوس راکړې چې کرکټ وکړم. افغانستان لیول خو مې انټر کلب هم کړی ده، داسې نور میچونه 17 کپټان هم پاتې شوی یم. دا اوس تېر سیزن و چې فاینل ته تللي و، بدبختانه چې فاینل ونه شو، دا لیول مې کړی دی. اول نه چې ما کرکټ شروع کړو زه پاس بالر وم، بیا مې یو څه وخت بالینګ وکړو، بالینګ مې مثبته نتیجه نه ورکوله. اوس مې یو 2 کاله کېږي، یو نیم کال بیټینګ کوم، او بیټینګ کې مې ماشاءالله ډېر تغیرات راغلي دي. بس خواري به کوو چې نور هم خوښ شو. ما خو اوله کې بیټینګ شروع کړی و، بیټینګ مې دومره ښه نه و چې ما کلب لیول وکړو، او اول میچ کې مې بیا 40 رنزه وکړو چې هغه یې ما لپاره غوره انینګز و. نور به کوشش کوو چې راضي کلب سیالیو کې ښه وځلیږو او ښه پرفارمنس وکړو. او کرکټ سره چې فټنس نه وي نو کرکټ بیا فایدې ده بیا خو، او مونږ ډېر کوشش کوو هفته کې 2 دفعې دلته اکیډمي کې هم فټنس وي، لکه چهارشنبې مونږ فټنس ورځ وي دلته، او فټنس چې څوک کرکټر ونه لري نو هغه خو ډېره مشکله ده. په داخلي کرکټ کې خو مې خوښې لوبغاړی د ابراهیم زدران ده، او انټرنیشنل کرکټ کې سیده بیا شوبمن ګیل ده. ابراهیم زدران سره خو مې تر اوسه نه دي لګېدلي، بس هیله مو ده چې ورسره وګورو او چې ورنه زده کړو. شوبمن ګیل خو زه ډېرې ویډیوګانې ګورم، که په یوټیوب کې که پرشي کې شوبمن ګیل زه ډېر تعقیبوم، او خپله د شوبمن ګیل مې سټریټ شاټ ډېر خوښېږي. هیله او ارمان خو مو دا ده چې غټ کرکټ وکړو، افغانستان نمایندګي وکړو، دا مې غټ ارمان ده چې افغانستان نمایندګي وکړو او نیشنل ټیم وکړو.